اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله پاک دی وکړي چې جوړ روغ دی روغتیا جامع مو په تن وي. نوم مې رفیع الله تخلص حبیبي کوم. ټولګی مو لسم، مضمون مو کیمیا، موضوع مو د تیرو درسونو پر دوام په اس ټي پي شرایطو کې د یو ایډیال غاز د مولي حجم شمیرنه ده. ګرانو زده کوونکو درنو لیدونکو موږ تاسې تیرو درسونو کې د ایډیال غازونو عمومي معادله لوستې وه چې د بایل چارلس قوانینو او اوګادرو د اصل څخه لاسته راغلې وه. پی وی مساوي کیږي ان آر ټي. په دې معادله کې پی فشار، وی حجم، ان مولونو شمیر، آر غازونو ثابت، ټي تودوخه وه. یعنې د دې معادلې په اساس موږ تاسې کولی شوای د یوې غازي مادې فشار، حجم، مولونه، غازونو شمیر، تودوخې ثابت، کثافت او همدارنګه مالیکولي کتله وټاکو. تیرو درسو کې موږ تاسې فشار، حجم، مولونو، غازونو ثابت، تودوخې د ټاکلو دپاره اړونده معادلې، فورمولونه او محاسبې مثالونه مو حل کړل. د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ موږ تاسې کومه موضوع چې ده په اس ټي پي شرایطو کې د یو ایډیال غاز د مولي حجم شمیرنه ده. د درس څخه موخه مو د یوې غازي مادې کثافت، مالیکولي کتله او د حجم ټاکل دي. تجربو ښودلې ده چې په اس ټي پي شرایطو کې یو ایډیال غاز یو مول یې 22.4 لیټره حجم لري. متوجه شئ تاسو تختې ته د اوګادرو یو قانون و هغه داسې ویلي و چې د هرې غازي مادې یو مول، د هرې غازي مادې یو مول، فرض کړئ یو مول اکسیجن، یو مول نایتروجن. که چیرې دا د غاز په حالت وي، دا په کوم حالت باندې وي؟ په غاز حالت وي. په کوم حالت باندې وي؟ غاز حالت وي. دا په اس ټي پي شرایطو کې 22.4 لیټره حجم لري. څومره حجم لري؟ 22.4 لیټره. یعنی یو مول اکسیجن د حجم له مخې 22.4 لیټره، یو مول نایتروجن د حجم له مخې 22.4 لیټره. په اس ټي پي شرایطو کې غازونه فقط د حجم او ذرو د شمیر په اساس یو د بل سره ورته دي، اما د مالیکولي کتلو په اساس یو د بل سره فرق لري. نو دا چې یو مول 22.4 لیټره حجم لري، موږ تاسو کولی شو دا د دغو رابطې په اساس باندې چې پی وی مساوي کیږي ان آر ټي، د دغو رابطې په اساس موږ تاسو کولی شو دا ثابته کړو چې یو مول په اس ټي پي شرایطو کې یو مول غاز څومره حجم لري. د حجم د ټاکلو دپاره دا خو هم په پي تقسیمي و، دا خو هم په پي تقسیمي و. دغه پي د دغو پي سره اختصار وی به مساوي شي ان آر ټي تقسیم پر څه شي باندې؟ تقسیم پر پی باندې. که چیرې قیمتونه کې وضع کړو، وی به مساوي شي حجم په اس ټي پي شرایطو کې د غازي مادې یو مول، ان به مساوي شي یو مول ضرب آر د غازونو ثابت 0.082 اتمسفیر ضرب لیټر تقسیم مول ضرب د کالوین ضرب تودوخه څومره ده؟ تودوخه 0 درجه د سانتیګریډ یا 203 کالوینه. 0 درجه د سانتیګریډ یا څومره؟ 203 کالوین. فشار څومره دی؟ فشار یو اتمسفیر دی، یو اتمسفیر فشار. دلته ځینې واحدونه سره خلاصېدلی شي. مثلا دغه مول به د دغه مول سره اختصار شي، دغه اتمسفیر به د دغه اتمسفیر سره خلاص شي، دا کالوین به د دې کالوین سره خلاص شي. یوازې لیټر پاتې شو. څه پاتې شو؟ لیټر. صورت ضرب د دغه صورت تقسیم پر مخرج، یا دغه په ضرب کې پی وی بخي تقسیموي ما وی به مساوي شي په 22.4 لیټره سره. یو غازي ماده د یوې غازي مادې یو مول په اس ټي پي شرایطو کې څومره حجم لري؟ 22.4 لیټره. کولی شو موږ تاسو د همدغه پی وی مساوي کیږي ان آر ټي معادلې په اساس باندې د مختلفو ایډیال غازونو کثافت هم وټاکو. چا وټاکو؟ کثافت یې وټاکو. پی وی مساوي کیږي ان آر ټي رابطې په اساس باندې د مختلفو غازونو د کثافت د ټاکلو لپاره ورڅخه
ګټه اخیستل کیږي. متوجه شئ تاسو تختې ته. نو که چیرې ګرانو زده کوونکو موږ تاسو غواړو د یوې ګازي مادې کثافت وټاکو. داسې یوه رابطه مو درلوده چې پی وي مساوي کیږي ان آر ټي. په دې پورتنۍ رابطه کې ان د مولونو شمیر دی چې د ان د مولونو شمیر خپله د مول د ټاکلو دپاره داسې یو فورمول لرو. وړ ان مساوي کیږي وړ ام یې پر لوی ام. نو د دغه ان په ځای دا قیمت وضع کولی شو. بلې پی وي ما مساوي شي وړ ام یې پر لوی ام آر ټي. که چیرې دې ته یو مخرج ورکو یو په ام کې ام یو په آر ټي کې ام آر ټي مساوي بشي پی وي ضرب ام پی وی ام. په دغه شکل سره یې کولی شو. دغه دواړو قیمتونو دا خوا به هم د مساوات په وي تقسیم کو دا خوا به هم په وي تقسیم کو. دغه وي به د دغه وي سره اختصار شي پاتې به شي ام پی یا پی ام. پی ام به مساوي شي ام آر ټي پر وي ام آر ټي پر وي. د بل خوا څخه موږ تاسو د کثافت د ټاکلو دپاره فورمول لرو چې ډي مساوي کیږي ام تقسیم پر وي. ډي مساوي کیږي ام تقسیم پر وي. آیا د دغه ام پر وي پر ځای باندې دلته چې کوم قیمت دی دغه ام پر وي په ځای د دې په ځای ډي لیکلی شو. بلې لیکلی شو. وبه لیکو چې ام پی یا پی ام ام پی مساوي بشي د ام پر وي په ځای باندې به ولیکو ډي آر ټي. کثافت د ټاکلو دپاره د مساوات دواړه خواوې به د ډي په ذریعه په آر ټي تقسیم کو. دا خوا به هم په آر ټي تقسیم کو دا خوا به هم په آر ټي تقسیم کو. ګورئ ګرانو زده کوونکو دغه آر ټي به د دغه آر ټي سره اختصار شي. یوازې شی به پاتې شي ډي به پاتې شي. ډي به مساوي شي ام پی پر آر ټي. د دغه رابطې په اساس موږ تاسې کولی شو د یوې ګازي مادې کثافت وټاکو. چی وټاکو؟ کثافت وټاکو. یو مثال دی د اکسیجن د ګاز کثافت په 320 کالوین ټي مساوي کیږي 320 کالوین تودوخه کې او 2.5 اتموسفیر فشار پی مساوي کیږي 2.5 ای ټي ام فشار کې. وټاکئ چې د اکسیجن کتله 2 ای ام یو وي. ام به مساوي شي 2 ای ام یو مالیکولي کتله ګرام پر مول. آر به مساوي شي د ګازونو ثابت 0.082 ای ټي ام ضرب لیتر تقسیم مول ضرب کالوین. د همدغه رابطې پی وي مساوي کیږي ان آر ټي په واسطه سره دغه د ګازونو ثابت قیمت هم ټاکلی شو. ډي به مساوي شي ډي به مساوي شي په څه شي سره؟ په سوالیه سره. ځکه کثافت تاسې وټاکئ. حل لیکو چې ډي مساوي کیږي ام پی پر آر ټي ام پی پر آر ټي ام مالیکولي کتله څو ده 2 ضرب ام پی فشار څومره دی 2.5 وحدات څخه ډډه کوي چې ټي ناک وخت نیسي تقسیم آر ټي 0.082 ضرب ټي تودوخه څومره ده 320 کالوین 320 کالوین ځکه وحدات ټول سره اختصاریږي. ډي به مساوي شي یوازې دغه په ام یو کې یا دلته موږ تاسې لیکلی شو چې ګرام پر مول هلته به وحدات ښه سره اختصاریږي ګرام پر مول. پس کثافت مساوي شي دا ضرب د 2 دا ضرب 2 هغه تقسیم پر 2 مساوي به شي په 2.9 ګرام پر لیټر سره. دا شولو د یوې ګازي مادې کثافت یعنې د پی وي مساوي کیږي ان آر ټي معادلې په اساس باندې موږ تاسو کولی شو د یوې ګازي مادې کثافت هم وټاکو. وروستی پارامتر چې کوم پاتې دی یا د پی وي مساوي کیږي ان آر ټي معادلې په اساس باندې د یوې ګازي مادې کتله ټاکل دي. د ایډیال ګازونو د عمومي معادلې په اساس کولی شو چې د یوه ګاز مولیکولي کتله هم وټاکو په لاندې شکل سره چې ام مساوي کیږي ام آر ټي پر پی وی. نو تاسو متوجه شئ تختې ته ګرانو زده کوونکو. نو د ګازونو د مالیکولي کتلې د ټاکلو دپاره په اس ټي پي شرایطو کې پی وی مساوي کیږي ان آر ټي رابطې په اساس باندې. په دې کې ګورئ ان مساوي د مولونو شمیر وړ ام یې پر لوی ام دی. نو دلته لیکو چې پی وی به مساوي شي وړ ام تقسیم پر لوی ام آر ټي. دوته که چیرې یو مخرج ونیسو دا به ولیکو چې ام آر ټي به مساوي شي پی وی ام.
لوی ام مالیکولی کتله نامعلومه ده د لوی ام په ضریب یوي شو دا خوا به هم په وي تقسیم کو دا خوا به هم په پی وي تقسیم کو ګوره دغه پی وي چې کوم دی د دغه پی وي سره به اختصار شي یوازې ام به پاتې شي مالیکولی کتله لیکو چې ام آر ټي تقسیم پر پی وي د دغه رابطې په اساس موږ تاسو کولی شو چې د مختلفو غازي موادو مالیکولي کتلې وټاکو متوجه شئ دلته ګرانو زده کوونکو تاسو ته یو مثال راوړی دی دا به حل کړو د پاسپین د غاز کثافت په 50 درجه سانتیګریډ تودوخه او دومره ستوني سیما فشار لاندې دومره دی د نوموړي غاز مالیکولي کتله وټاکئ متوجه شئ تاسو تختې ته د مالیکولي کتلې د ټاکلو دپاره که چیرې تعداد د ګرامونو راکړل شوی و حجم راکړل شوی و د دې رابطې څخه هم موږ تاسې ګټه اخیستی شو اما که چیرې د ګرامونو شمېر او حجم نه و راکړل شوی لکه په دغه مثال کې داسې یو فرمول لرو موږ تاسې تیر درس کې ډي مساوي کیږي ام پی پر آر ټي د یوې غازي مادې کثافت د ټاکلو دپاره داسې یوه رابطه لیکلې وه دلته یو مخرج نیسو یو په ام پی کې ام پی به مساوي شي ډي آر ټي دا ضرب دی دو دا ضرب دی دو لوی ام نامعلوم دی د لوی ام په ضریب دا خوا به هم په پی تقسیم کو دا خوا به هم په پی تقسیم کو پی به دی پی سره اختصار شي لوی ام مالیکولي کتله به مساوي شي ډي آر ټي تقسیم پر څه شي باندې تقسیم پر پی باندې دغه فرمول ته په کتو سره موږ تاسو کولی شو د یوې غازي مادې مالیکولي کتله وټاکو پس ام به مساوي شي ډي کثافت څومره و 1.2 شپږ ګرام پر لیټر ضرب دی آر د غازونو ثابت 0.082 ATM ضرب لیټر تقسیم مول ضرب کالوین ضرب تودوخه 50 درجه د سانتیګریډ ته کله چې 203 ورجمع کو تر څو کالوین ته واوړي دا به شي 323 کالوین تقسیم په پی فشار څومره دی ګورئ فشار موږ تاسو داسې لیکلی وو چې یو اتموسفیر فشار دا مساوي دی له 980 میلیمتر ستون د سیماب سره نو دلته ستون سیماب فشار راکړل شوی تقریبا 929 میلیمتر ستون سیماب فشار به څو اتموسفیر شي اکس به مساوي شي 900 دا ضرب د 2 تقسیم پر 980 929 تقسیم پر 980 کله چې 929 تقسیم پر 980 کړو متوجه شئ تاسې 929 تقسیم پر 980 میلیمتر ستون سیماب 0.95 ځواب یې څو شي 0.09 دی که 0.095 ځواب یې څو دی 0.95 اتموسفیره ATM اوس هم فشار هم دا دی ورته وټاکو فشار څومره شو 0.95 ATM دلته ځینې واحدات اختصارېدلی شي مثلا دغه اتموسفیر د دغه اتموسفیر سره اختصار دغه لیټر د دغه لیټر سره اختصار دغه کالوین د دغه کالوین سره اختصار ام مالیکولي کتله به مساوي شي دا چې ضرب د 2 کو تقسیم یې په 2 کو ځواب یې راوځي 40 ګرام پر مول پاتې شو ګرام پر مول یا لاندې نښې ته وایو چې AM یو هم ورته کارولی شو د دغه معادلې په اساس باندې موږ تاسو کولی شو د مختلفو غازي موادو مالیکولي کتله کثافت او حجم هم وټاکو ګرانو زده کوونکو دا وه زموږ ستاسې د نن ورځې موضوع د ریال غازونو پی وی مساوي کیږي NRT معادلې څخه کولی شو موږ تاسو په صنعت ټکنالوژۍ کې د مختلفو غازي موادو د فشار حجم کتلې مولونو شمېر غازونو ثابت همدارنګه د یوې غازي مادې کثافت وټاکو د یوې غازي مادې حجم وټاکو د یوې غازي مادې مالیکولي کتله وټاکو د دغو رابطې په اساس باندې کولی شو موږ تاسو د یوې غازي مادې دغه ټول پارامترونه هم وشمیرلی شو یا محاسبه کړو نن ورځ د درس اړوند مې د کانکور پوښتنه لیکلې هغه پوښتنه داسې ده که د تودوخې په 0 درجه سانتیګریډ او 0.99 اتموسفیر فشار کې
د 1 لیتر مشبوع هایدروکاربون ګاز کتله دومره وي د نوموړي ګاز مولیکولي کتله وټاکئ. د نوموړي ګاز مولیکولي کتله به څومره وي؟ 440 ګرام پر مول یا 440 AMU. کورنۍ دنده مو دوی پوښتنې دي، هره پوښتنه 4 ځواب لري. سم ځواب یې په نښه کړئ. اوله پوښتنه په STP شرایطو کې د یوې ګازي مادې یو مول څومره حجم لري؟ دویمه پوښتنه د ګازونو ثابت قیمت څو دی؟ واحدات مې نه دي لیکلي په دې خاطر باندې چې وخت او ځای ډېر نیو، نو تاسو یې فقط ولیکئ چې د ګازونو ثابت قیمت دومره دی. دا شوه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع. تر بیا چې زه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسې ټول په لوی او بخښونکي الله سپارمه. ښه وخت ښې چارې. الله مو مل شه.